السلام علیکم ټولو مرګرو ته سلامونه کوم. مرګرو دا ویډیو پوره واورئ. زما د نن 15-20 دن مخکې یو ویډیو د خلکو ریکارډ کړ و، شیر کړی و چې ما په کمنټس کې کنځلې کړې او هغه خلکو ما ته کنځلې کولې، زمونږ د وطن په جنډه باندې سپي لګولو، د پاسه بې حرمتي، هغه خلکو ته ما کنځلې کړې. صحیح ده. او هغه هم په لایب کې بیا هغه دا ووی کنه چې دا د افغانیانو ته کړي، دا د افغانستان بیرغ زما په دایره کې لګېدلی دی او دا د پاکستان. زما د په کعبه قسمي افغانیان زما ورونه دي چې کم ښه خلک دي، زه خو خلکو ته بې احترامي نه کوم، که دا په پاکستان کې دي که دا په افغانستان کې دي. ما بدو خلکو ته کنځلې کړې په هغې کې څه داسې خلک وو که نه چې هغه زما څه ناست پاست و، زما یاران دوستانو، هغو زما په خلاف شو د لایک او د پالو دپاره که نه. د هغو دا خیال و چې تا هر وخت زمونږ نوکر شه. زه خو د چا نوکر کېږم نه وروره، په دنیا کې به زه زندګي تېروم، دا ملک د مزدورۍ دی، زما به بېزتۍ راپسې وو. په هغې کې ډېرو خلکو ما بسې بدې بدې ویډیوګانې کړې. ما پکې پرون یو د دله بچي له جواب هم ورکو، خو بیا ما ته خپل ضمیر اجازت نه راکوه، هغه ویډیو ما لرې کړه. تاسو ځانه په بل مقصد څه لایق والئ، کله ځانه یو د مور واده جوړ کوي، کله بل د مور واده جوړ کوي. زما د په خانه کعبه قسمي چې ما ته افغانۍ او پښتون یو شانتې دی، ما ته پاکستان او افغانستان یو شانتې دی. خو که غلط انساني زما بېزتي کوي، دا په افغانستان کې هم ورته احترام نه کوم، که په پاکستان کې هم ورته احترام نه کوم. ما چېرته د ملکونو د مشرانو او د ملکونو د بیرغ ما الحمدلله بېزتي نه ده کړ. هغه خلک راځي په موږ باندې نیوکې کوي که نه، چې کومو خلکو به د افغانستان د دې بیرغ نه باډیانې جوړې کړې وي او په هغه جنکو باندې به ډانسونه کول. ګوره تاسو ما ته نه شئ رارسېدی، او عزت دا الله ورکوي. زما په اکاونټ باندې رپورټونه راځي، شپه ورځ راته نوی کس لاس راچوي که نه. زه خو تاسو ته دا وایم که په تاسو باندې مور سر تړلی او یو د پکې داسې وي که نه، یا په پاکستان کې یا په افغانستان کې، چې تاسو سړي ته په رسمیت کې مخامخ ورتلی شئ که نه، او مردي کولی شئ، مخامخ ورتلی شئ د میډیا نه بهر، نو زه تاسو له خپل نمبر هم درکولی شم. په سعودي عرب کې دلم خپله پته درکولی شم، په پاکستان کې دلم درکولی شم. او که د لایک او د پالو دپاره وایې که نه، نو تاسو د لایک او د پالو دپاره خپله مور په خلکو غایئ. موږ تاسو ته دا سوال کوو چې زموږ د ګریوانه لاس وباسئ، دا مور هم چې په چا غایې وغایئ. زموږ خوټې کار نه کوي، د مور هغه کوست هغه سړي وغیم چې کومه سړی راځي په موږ پسې خپله مور راولي.